که زما ستوري په قبر کله راشي که زما ستوري په قبر کله راشي په پښتو راته دعا کړه پرې مین یم. زموږ د پروګرام دوی ویناوال ښاغلي هدایت الله بنګښ ته په درنښت بلنه ورکوم چې خپله وینا د پښتو او پښتونولۍ سره د ستوري لیوالتیا او په دغه لار کې د هغه سیاسي مبارزې تر سرلیک لاندې موږ ته واوروي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، زه خټون نوال د کونړ ځوانانو کلتوري ټولنو د ټولو ممبرانو او مشرانو ډېره خوښنه کوم چې هغوی نن د ښاغلي کبیر ستوري تلین په یاد یو سیمینار جوړ کړی دی. ډېره خوښنه، ډېر خوشحال یم. څومره پرې د کبیر ماما خبره ده، کبیر ماما تا ټول وایي چې دې نوم دی کبیر ستوري. کبیر مطلب دی غټ، یعنی غټ ستوری. کبیر ماما مطلب دا دی چې ستوری و. ستوری د ټولو ستوری و. ستوری ستوری و. ستوره د پښتنو ستوری و. ستوری د ښکته بره پښتنو ستوری و. لکه اوس ملګري ووی چې خورې مالوی د خورینو ستوری و. د پښتو ستوری و. ستوری د غیرت ستوری و. ستوری د شاعرۍ ستوری و. ستوری د غیرت ستوری و. ستوری زموږ ټولو ستوری و. هغه یو ځلند ستوری و چې هغه ټول عمر پښتو او پښتونولۍ لپاره مبارزه کړې ده او دومره پورې چې هغه په حق رسېدلی یم. اوسه پورې دا وایم چې ارمان یې پوره نه شولو چې دوی د پښتونخوا کتلي وه. ستوری د پښتونخوا ستوری و. ستوری د یووالي ستوری و. هغه ټول عمر غوښتل چې ښکته او بره پښتانه د یو وي. هغه به کته هم دا نه ګڼل چې دا د ښکته پښتون دی، دا د بره پښتون دی. او که دا خبره پکې راغلله هغه وایي که سیمینار دی، که هر چېرته کېناستی دی، که سیاسي خبرې وي، هغه وایي چې نماینده د ښکته او بره پښتنو یو وي پکې، چې دواړو پښتنو نمایندګي وي. دا د هغه ذهن و، هغه دغه د هغه سوچ و، دا د هغه مبارزه وه. ستوری دې کې شک نشته چې هغه په پښتو ژبه ډېره ګرانه وه. خو صرف هغه خلک به دا وي چې ډېر کنزروټیو و. دومره کنزروټیو نه و، هغه ډېر منصف سړی و. هغه وایي چې هر یو کس چې په کوم قوم، هر یو قوم چې په کوم ملک اوسېږي، دا د هغه قوم حق دی چې هغه ته په خپلې ژبې باندې درس وویلی شي. هغه وایي چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسېږي. هغه دې دپاره مبارزه کوله چې هغه هر یو قوم دپاره هغه چې څومره نفر دي، څومره بدي دي، هغه بدۍ په تناسب سره پکار دی چې هغه ته حق میلاو شي. هغه د تاجک حق نه خوړل، پښتنو حق ته جنګېدلی دی. پښتو پښتونولۍ دپاره جنګېدلی دی. ښکته او بره پښتنو یووالي دپاره جنګېدلی، پښتونخوا دپاره جنګېدلی. هغه قطعا هم دا نه دي ویلي چې زه د تاجک حق وخورم. هغه قطعا هم دا نه دي ویلي چې زه د ازبک حق وخورم. هغه دا هم کله نه دي ویلي چې ترکمن نه یا د هزارې. هغه ویلي چې ستا د افغانستان اوسېدونکي دي، خو د بدۍ او تناسب سره سم هغو ته د خپل حق میلاو شي. پکار دا دی چې په مورنۍ ژبې کې هغه هم درس ووایي. خو هغه ته افسوس په دې و چېرې المانۍ کې چې میرحت وایي، اکثریت وایي چې د پښتنو دی او حکومت راباندې بل کوي. او مونږ لکه د ملګري ووایي چې خپله ژبه اخیستې شوې ده. هغه به دې دپاره مبارزه کوله چې خپله ژبه مونږ قوم ته واپس ورکړو. په دې د اوس ملګري دې خبره وکړله چې کله ستوري ما تړلی و افغانستان ته ډاکټر نجیب خبرو سره، زه ورسره وم یو ځای. نو هلته مونږ یو ملګري ما ته چا راکړل یوه تحفه، خو پښتون سړی دی، یو تحفه یې راکړه. وایي چې هلته کې په شیرینو کې زما یو ورور دی، هلته ورشه او یو دوکان دی او که څه دی دا تحفه وله ورکړه. زه چې ورغلم ما یې تپوس وکړو، کسان تاسو پېژنئ، نوم یې اخیستل نه غواړم.
چې هغه وکتل چې پښتون دی وتښتېدل سړی غیب شولو نو ما ته نورو کسان وایي چېرې دا څنګه چل دی نو ما هغو ته وویل ما چې ته دې کس ته سر څوک وي زه یې نه پېژندم او چې چا نه مې تپوس کړی و چېرې دا فلنکي کس دپاره زه مېلمه یم فلنکي سره مېلاوېږم هغه چا سره مې خبرې کړې وي الاړل غیب شول که ما چې څوک وي هغه هغه څه تحفه راکړي المان نه چې زه ورته تحفه ورکړم هغه کسان ورغلو مکه کس یې راوستله چې چاته ما په پښتو کې ویلو چې زه فلنکي کس سره مېلاوېږم او چې پښتو یې اورېدلې وه تښتېدلی او هغه کس و هغه دپاره ما تحفه راوړې وه نو ما وکتل ما یاره د د شرم خبره دی چې خپل پښتنو سره په کابل کې پښتو یې نه شوه ویلی نو دوی غوښتل چې دغو خلکو نه چې ژبه اخیستې شوې دی کبیر ماما وایي چې دوی ته مونږ ژبه ورکړو دویمه هغه دا غوښتل چې هلته کې کوم فلمونه خیلی شي کلتورو یا درسونه پښتو چې هغه لپاره دا شی مونږ واپس کوشش هم دا و چې مکتبونه دې بیا پښتو شروع شي یا هلته کې اخبارونه دې پښتو نه و یا دې نور څه نه و نو خبره راځو دلته چې کبیر ماما سره ما لیدن څنګه وشوله زه یې ښکته خوا وم او بره خوا و دغه په المان کې ژوند کولو زه په پېښور کې ما ژوند کول خو دې سره ما چې ملاقات وشولو دې سره هم پېښور پوهنتون کې ملاقات وشو هغه ټایم کې زه محصل وم د پښتون سټوډنټ فېډریشن مشر وم هلته کې چونکې کډوال راغلي وو او دا د دغو هغو شپو ورځو خبره چې کله ارباب سکندر خان هم ووژلو نو مونږ په دې باندې شولو چې یاره دا هغه تاجکان یا هلته کې نوره کومې پارټیانې دوی غواړي چې دلته یو سیول وار شروع کړي یو عام جنگ شروع کړي په پېښور کې او هغه افتتاح ارباب سکندر خان وکړل چې آی ووژل نو موږ دا کوشش کولو چې یاره دغه یو داسې یو حرکت دلته کې شروع شو چې ښکته بره کسان ټول پکې وي نو دې وختو کې کبیر ماما پښتونخوا ته راغلی پېښور کې پوهنتون کې زما دغه مبارزې نه خبر شولو ما ته پوهنتون ته راغللو وایي چې ستا دې مبارزې نه خبر شوی ما زموږ هلته کې دا شانتې مبارزه کوو او په المان کې چې یو ځای کار وکړو ما موږ خو غواړو همدا چې ښکته او بره پښتانه یو ځای شي چې کوم دلته کې د پېښور کې اوس د پښتونخوا کې اور لګي هلته ښه لګېدلی چې دلته نه ونه لګي نو هلته کې موږ په دې باندې هغه شولو چې ښکته بره یو پښتون دی ډیورنډ دې نه منو او موږ د حجرې سیاست دی نو په دې باندې هغه شولو خو خیر چې کله زه دلته راغلم ملاقات مو وشولو ګوندي لحاظ سره هم همدا کوشش و چې یاره که دلته کې بره خوا واله چې څومره یم دومره زیاته ښکته خوا واله هم ګوند کې حصه واخلي او په شریکه کار وکړي